Hey guys, hope you are having a great time. راګرځو موږ تاسو یو بل ډیر مهم حرف ته چې د انګلیسي په ژبه کې ډیر مهم حرف دی ځکه چې په اکثرو کلمو کې دغه حرف راځي. اکثره خلک په دې باندې نه پوهیږي چې څنګه موږ تلفظ کړو. راځو موږ تاسو د اس حرف د غږ ډولونو ته. اس حرف د انګلیسي په ژبه کې موږ تاسو ته دوه ډوله اوازونه راکولی شي چې یو د سین په څیر اواز دی، بل د زی په څیر باندې غږ ورکوي، لکه this these. په یو ځای کې سین د سین په څیر باندې आवाज ورکوي اس، او په بل ځای کې اس حرف د زی په څیر باندې आवाज ورکوي. قاعده یې څه دی؟ قاعده یې دا دی چې له سین نه وروسته هم او مخته هم واول حرف راسي او په مابینځ کې یې سین حرف قرار ولري. په دغه ځای کې موږ تاسو ته اس حرف د زی په څیر باندې आवाज راکوي، خو څه استثناوې لري. نور په هر ځای کې موږ تاسو اس حرف د سین په څیر باندې تلفظ کوو، لکه smile, sun, assistant.